په کابل کې د ترافیکي پولیسو د نوو موټرو رنګ د امریکا او اروپا په څیر تور شو. بلخوا په پلازمینه کابل ښار کې تر ځمکې لاندې لار د جوړېدو خبر خپور شوی. یا د تر ځمکې لاندې لار د نوموړي ښار په کومه سیمه کې جوړیږي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د کابل د ترافیکي پولیسو د نوو موټرو رنګ بدلېدو خبر لرو، خو پیل په کابل ښار کې تر ځمکې لاندې لار پر جوړېدو کوو. په برکي څلورلاره کې تر ځمکې لاندې سړک د دویم پوښښ د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي. دا پوښښ د نادریې لیسې خواته 440 متره اوږدوالی لري چې د ګاډرونو تر نصبولو او له سیخ بندۍ وروسته به یې کانکریټ چارې پیل شي. تېره اونۍ د ترافیک څلورلارې لوري ته له 1120 متره مربع مساحت سره تر ځمکې لاندې سړک د پوښښ چارې په بریالیتوب سره بشپړې شوې. دا پوښښ چې له مسلکي اړخه ورته ډک سلب ویل کېږي 43 متره اوږدوالی او 23 متره سور لري او د تګ راتګ په برخه کې مهم رول ترسره وي. د پروژې د مسؤلانو په وینا ورته مهال د نادریې لیسې لوري ته د 440 ګاډرونو د نصبولو چارې روانې دي او همداراز د ترافیک څلورلارې پر لوري د 940 ګاډرونو د نصبولو چارې بشپړې شوې دي. د پوښښ تر بشپړېدو وروسته به سړک د وسایطو د تګ راتګ لپاره چمتو او وروسته به تر ځمکې لاندې سړک د مرکزي برخو د کیندلو چارې پیل شي. د نادریې لیسې له لوري د ترافیک څلورلارې پر لور تر ځمکې لاندې سړک د جوړېدو چارې چې 470 متره اوږدوالی 20 متره سور او 5.5 متره ژوروالی لري د روان کال د غبرګولي میاشتې پر 10 نیټه پیل شوې وې. تر دې مهاله 65% کاري پرمختګ لري. په کابل کې د ترافیکو د مدیریت لپاره نوي ماډل موټر به اوس په تور رنګ کې وي. پخوا هم دا پریکړه د جمهوریت پر وخت شوې وه، خو اوس عملي کیږي او د دې موټرو رنګ به یوازې تور وي، لکه څنګه چې په امریکا او اروپایي هیوادونو کې د پولیسو یا ترافیکو د موټرو لپاره معمول دی. درنو لیدونکو له مننه.